بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاتہ. محترم ورونو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ. ورونو منګه د اډوب پریمیر کوم سافټویر چې دا د دغه کورس ان شاء الله په دې کار کوو په پښتو ژبه کې، او دغه کورس چې دا اډوب پریمیر دې کې څه کار کیږي که چیرته هغه ورونو غواړي چې په لیپټاپ کې یو ویډیو په سټنډرډ شکل باندې ایډیټ کی یا په سټنډرډ شکل باندې هغه جوړه کی، هغه سره یو ځای کې ویډیوګانو کلیپونه مختلف او یا هم دغسې نور تغییرات ورکې راولي، په هغې کې ټکسټ اضافه کی، پښتو باندې په ټکسټ ورکې اضافه کوي. ته غواړې بله ویډیو جوړه کی د یو دفتر لپاره، همدغسې د یو بل اعلان لپاره ته غواړې ویډیو جوړه کړې چې سټنډرډ ویډیوګانې تاسو کومې ګورئ، دغه خلک په همدغسې پروګرامونو کې په لیپټاپونو یا تاسو که غواړئ ډیسکټاپ دغې کې جوړولی شئ. نو څه رقم تغییرات چې تاسو په ویډیوګانو کې وینئ چې خلک یې پکې راولي، تاسو کولی شئ دا په همدغې کې د دغې په زده کړې سره راولئ. اډوب پریمیر چې دا دغه کورس به انشاءالله موږ به له بیسک څخه شروع کوو چې څنګه دغه د اساسات څنګه دي، او بیا به تر ایډوانس پورې ورکې ورو ځو. نو دا په پښتو کې ده، انشاءالله تاسو په پښتو کې د دغې زده کړه پوره ووینئ. دلته په لومړي سر کې راځو چې دا څنګه موږ کولی سو انسټال کړو. زه به تاسو ته هغه کوم لینک چې دا هغه به یې واچوم. تاسو که چیرته دلته ولیکئ نو دا به تاسو پیدا کوي. دلته تاسو کولی شئ دلته مختلف هغه دي، زه تاسو ته کوم لینک چې دا هغه درته دلته به اچوم، نو همدغه ځینې هم تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ. خو موږ دا ځای پرېږدو او ځو. ما تیار دا چې دا ډاونلوډ کړی، چې کله مو ډاونلوډ کړو نو بیا یې په سیټ اپ باندې کلیک کولو سره تاسو کولی شئ دا انسټال کړئ. نور کومه سخته طریقه پکې نشته ده، او ما سره تیار انسټال ده. زه یې اوپن کوم، موږ به انشاءالله هغه کار ته ورځو چې څنګه د دې کار کیږي. نور هغه ډاونلوډ او کوم چې د دې انسټالیشن دا دومره سخته طریقه نه ده، همدغسې لکه ساده چې نور سافټویر څنګه انسټالیږي هماغسې تاسو کولی شئ چې کله مو سیټ اپ ډاونلوډ کړئ یا مو پیدا کړه، هماغسې د کلیک کولو سره تاسو کولی شئ د دې هغه سیټ اپ انسټال کړئ په خپل لیپټاپ کې. خو د دغې کوم ریم چې دا لږ زیات غواړي، کوم 2021 چې دا همدغسې 22 سته، 23 سته، نو دا چې تاسو کوم یو کاروئ دا پریمیر دا چې دی لږ های لیول سافټویر دی، تاسو باید لږ ښه لیپټاپ د دې لپاره ولرئ، لږ تر لږه 4 جی بي ریم 8 جی بي ریم دغومره د دې چې ولرئ، بیا دا ښه کار ورکې کوي. دا چې دا زه اوپن کوم، چې کله تاسو اوپن کوئ لږ ټایم نیسي. هر کله چې موږ اډوب پریمیر اوپن کو، دغه چې ما درته وویل مخکې چې څو دانې نیو ورژنز هم لري، هماغسې پخواني هم، نو ټول چې د دې دغه اساسات چې دي هغه یو رقم دي. هر کله چې تاسو دا اوپن کوئ، موږ دلته راځو اوپن پروجیکټ. که چېرته تاسو کوم تیار پروجیکټ ولرئ نو تاسو کولی شئ هغه هم اوپن کړئ، خو زه نه غواړم چې دا اوپن کړم، زه نیو پروجیکټ ته راځم. نیو پروجیکټ کې ورکوم، نوم ورکوم، مای فرست پروجیکټ. دلته چې د اډیو ویډیو د فارمټ د همدغسې کیپچر ډي وي، دا بیا سیکوینس کې موږ ټاکلی شو، همداسې دا نور شیان دي، ایچ ډي آر ده، دا ایچ ډي دا چې کوم ټاکل کېږي د دې دغلته لوکیشن ده، ته غواړې په کوم ځای کې دا سیف کړې، زه ورته وایم چې دغلته زه غواړم سیف کړم. دا چې دا موږ اوکې کړ، یعنې موږ کوم پروجیکټ چې دا هغه مو واخیسته اوس لپاره. اوس به موږ ته داسې یو پینل راسي چې دغې کې به مختلفې برخې، په دغې مختلفو برخو کې به هر یو کې مختلف څیزونه موږ ته شو کېږي کله چې موږ دې کې کار کوو. اول چې دا دغلته په چپ طرف کې چې دا دغه پروجیکټ پینل، دا پروجیکټ پینل کې چې دا هغه موږ چې کوم نوم ورکړه دا ورکې راځي. دلته موږ کومه ډیټا چې خامه ډیټا ده هغه راخلو، د کلیک کوو. اول به موږ سیکوینس جوړو، بیا به موږ خامه ډیټا رالو. د خامه ډیټا څخه وروسته که موږ غواړو چې دا په برخو ویشو یا د دغې ډیټا څخه یو خاص کلیپ راوالو، یو شارټ څیز ورنه راوالو، نو هغه بیا موږ په کلیک کولو سره دلته سورس پینل ته راځي. په سورس پینل کې چې دا ورنه خاصه برخه راواخیستله، ته غواړې هغه په ویډیو کې
سره کولیکټ کې خاصه لګ برخه ورنه کلیپونه راوالي. نو کلیپ ورنه راواله بیا به هغه دلته په ټایم لاین کې چې ټایم لاین کې چې دا دلته منګه ټول چیزونه سره یو ځای کوو. دلته ورنه یو چیز منګ غواړو کټ کوو، هغه ورنه په دغه سي ټولز دلته شته دي کټ کولی شو. منګه ورکې غواړو چې په آډیو کې چینجز راولو، هغه په دې ځای کې راځي. دلته موږ ته خپل ریزلټ ښکاري، ما کوم چینجز راوستل هغه به موږ ته هغه فاینل ریزلټ په دې ځای کې ښکاري. نو انشاءالله دا چیزونه تاسو به پرې پوه شوي او منګه ورځو سیکوینس اخلو. د سیکوینس لپاره بیا فایل ته راځي او فایل نه وروسته نیو او نیو نه وروسته دلته سیکوینس ده. په سیکوینس کې ته کولی شي فارمټ وټاکې چې ته کوم فارمټ اخلي. دلته ایچ ډي وي ده تاسو ګورئ، دلته 4K هم شته ده، داسې دا نور مختلف چیزونه دي. دا وګوره دا 4K ده. نو موږ همدغه ایچ ډي وي کې همدغه 180 اخلو، 1080 همداسې تاسو 720 اخیستی شئ. دا ټول چې دي دا شی دي سټانډرډ دي او سټانډرډ د ویډیو فارمټونه دي. موږ سیکوینس ته نیم ورکوو، سیکوینس ته نیم ورکوو. هر کله چې تاسو سیکوینس جوړ کړئ دغسې په دلته د دغې فارمټ کوم سټمنټ چې دغه سټیټمنټ دلته درته راغی، دلته دا ټایم لاین چې دا تاسو وینئ. اوس چې د موږ لا تر اوسه کوم خامه یا را ډیټا نه ده رااخیستې چې موږ هغې نه هغه شی کوو جوړه کوو. نو موږ راځو دغلته کلیک کوو، ګورئ ساده کلیک شی کوو په دې پروجیکټ پینل کې کوو. پروجیکټ پینل کې چې ساده کلیک وکړي نو دلته بیا تا ته شی کېږي همدغسې دغه کومه ډیټا چې ته غواړې د لیپټاپ د کوم ځای نه دې راوالې نو هغه ته کولی شي راواخلې. زه دغسې یو بي جي ام راخلم، همدغسې بیا هم کلیک کوم، عکس راخلم پیکچر، بیا هم کلیک کوو او دا رالو. ښه اوس چې دا زه غواړم دې نه ځینې برخې راوالم، لکه دا ما سره یو غټه ویډیو ده، زما یو غټ کلیپ ده چې هغې کې ما کار کړی ده، ما ویډیو کړې ده، خو هغې کې ځینې ځایونه چې دي هغه باید روانخیستلی شي. نو زه دلته راځم، دا چې د تاسو ګورئ دلته ما په کلیک وکړه او دلته پورته راغی. اوس که زه په دې کلیک وکړم نو دا به پورته لاړ شي، همداسې که په دې بل کلیک وکړو دا عکس به لاړ شي، همدغسې ده. نو اوس چې دا په دې باندې زه بیا هم کلیک کوم، دا چې ده که زه پلی کړم वो तन्हा कौन है, बादशाह वो कौन है. همداسې دلته که وګورو زه دغلته اوس همدغې نه زه غواړم یو خاص ځای راواخلم. نو دلته که ته غواړې زیات خاص ځای راوالې، دلته چې دا مارک ان او مارک اوټ ده. مارک ان که ووهو موږ دغسې سلیکشن پیل که زه ورته وایم چې ته مارک ان وکړه تر دغه ځای پورې ساحه راواله، مارک اوټ به یې وکړي. مارک ان مارک اوټ آی او او باندې چې کولی شو موږ د دې شارټکټ وهلی شو. نو کله دې چې دا تاسو چې سلیکټ دې کړله دا مشخصه برخه، بیا دلته که ته په دې باندې ډریګینګ دغه څیز باندې ودرېږي دا دې باندې او ته لیفټ کلیک ونیسې، یعنې ودې نیوه لیفټ کلیک دې چې ونیوه بیا به ته دا ډریګ کړي، معنا تا ویډیو یوازې ډریګ کړله. نو دلته چینج سیکوینس کا کیپ سیکوینس وساته او بیا چې دا د دې اوس اډیو موږ نه ده راخیستې، دلته اوس د دې اډیو پرته ده. زه غواړم د دې اډیو روانه لمه، زه د دې اډیو ورسره راخلم، مارک ان کوم، مارک اوټ کوم، اډیو راخلم.
اوس دلته چې ما تاسو ته مخکې مو ویل چې فاینل په دې ځای کې ښکاري، فاینل دلته ښکاري، خو دې کې اوس د دې زوم ان زوم اوټ دا پکارېږي، منګه دې ته ضرورت لرو. نو دا چې دا منګه به دا اوس څنګه کوو دا کار هر کله چې دغه هلته تا څیز راوسته اوس په دې ځای کې منګه هغه اصلي تغییرات او دلته په دې باندې که نور غواړم نور څیزونه په دې ور واچو، لکه په دې باندې غواړم افیکټ ور واچوم، په دې باندې ټرانزیشن غواړم ور واچوم، نو هغه څیزونه دلته هغه خاورونو کله چې تاسو دلته ویډیو راواخیستله بیا چې ده په دې کې اوس موږ نور تغییرات غواړو راولو نو هغه به موږ ته دلته ښکاري. زه چې ده زما دغه کوم هغه چې ده دغه د ویډیو رنر چې ده دا اخوا ولاړ ده نو ځکه هلته موږ ته څه نه ښکاري، موږ چې کله په بلینک ساحه کې ولاړ یو. زه اوس دلته راولمه یو عکس راولمه، هر کوم څیز چې پورته وي هغه به موږ ته ښکاري. که زه دا داسې کش کمه نو دا به ماته پورته څیز موږ ته ښکاري ویازې. اوس چې دا دلته وګورئ زه غواړم دا چې دا شی کمه دا اوس پورته کړم. ښه اوس دغه هلته وګورئ په دې باندې اوس څنګه افیکټ ور اچوم، د دې کې تغییرات زه څنګه راولم. اوس په دې عکس کې زه غواړم عکس زوم اوټ کړم یا چې د دې شی کوم چې د پوزیشن یې چینج کړم. کله چې په دې باندې تا کلیک وکړه دلته وینډوز ده، په وینډوز کې دلته دوه رقمه افیکټ دی، یو چې د افیکټس ده دا افیکټ دغه هلته راځي، دغه ځای کې تاسو وینئ دا چې دا بای ډیفالټ نه وي. کنټرول پینل دلته دا پینل ایسته که دا نه وي دا اوس انچیکډ ده. کنټرول افیکټ ده، کنټرول افیکټ دلته راځي، دا افیکټ چې ده د دې په پوزیشن همداسې زوم ان زوم اوټ سکیل کې تغییر راولي. نو دا هم چې دا اوس کلیک د معنی هلته شته ده، اوس زه دا هم کلیک کوم دا هم دلته راځي. ما دلته کلیک وکړ دلته بیا راغلم چې کله ته په دې کلیک وکړې نو تا ته به دلته دغسې مختلف برخې راسي چې هغې نه به ته کولی شي چې په دې باندې افیکټس ور واچوي تاثیرات او په دې باندې هغې کې چینجز تغییرات راولي. زه چې دا دلته هر کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ نو د دې افیکټ د دې معلومات به تا ته راځي که په دې کلیک وکړئ په دې باید کلیک کړئ چې ته غواړې په دې کې تغییر راولي. بیا به موشن ته راسو، موشن کې دلته سکیل ده همداسې اپ ډاون ځي لیفټ رایټ ته کولی شي چې یو هغه م ورکړي همداسې یو دم که ته غواړې ورته د دې سکیل هغه کوم رنج چې دغه ورکړي همداسې بیا چې دا د دې چې شی ده دلته دا سکیل ده او پورته چې وچي او هغه دا پوزیشن ورکوي. موږ کولی شو همدغسې دلته دا څیز ووهو که زه غواړم یو څیز چې ده هغه یوازې هایټ او ویټ یې چینج کړم یا د یو څیز یوازې موږ ته ویټ پکار ده نو د هغې ویټ چې ده یوازې چینجوو او هایټ یې پرېږدو. ځینې وخت داسې ضرورت راځي نو بیا به دا چک ته ایسته کوي. اوس چې دا تاسو وکتو وروره دلته چې دا زه غواړم یو بله اډیو راولم، اډیو چې دا هغه زه راولم همدغسې دغه اوله اډیو چې ده د دې اډیو هغه دلته اول سر ته راولم. نو اوس تاسو پوه شولئ چې دغه اډیو موږ راوسته او دلته بیرته چک کم که دغه کوم هغه چې و موږ چې زیات و هغه موږ چک کم دغسې بیرته دغسې موږ چک کوو دا ډریګینګ کوو او کمیږي یعنې کومه ساحه چې ده څومره چې ستا په کار ده هماغومره پاتې کېږي او نور ایسته کېږي. वो तन्हा कौन है बादशाह वो कौन है. اوس وروره ته غواړې اوس دغه هلته دغه یو بل څیز ور واچوې دا لږ شاته کړي نو بیا هم هماغسې راځي دلته یو بل څیز راخلي ته کولی شي مستقیما دلته ډریګینګ وکړې مستقیما د دې هغه کوم پکچر چې ته رالې هغه مستقیما روالې داسې د کم که دلته دې چې ودرېږي ډیلیټ بټن و دا خپله مخکې راځي. اوس چې دا تاسو په دې ورونو پوه شئ بیسکس اول اړخ چې و دلته د یو څیز راخیستلو بل دلته چې و دې یو بله ساحه ورنه چی کول مارکن یعنی دلته ورنه مشخص کول د دې لپاره چې ته دغه اډیو یا ویډیو برخې روالې. دا داسې شاته کوو او دلته بیا چی کوو دا رالو او
دلته چې اوس ودرېدې زه اوس غواړم دغه کوم هغه چې دا دلته شی کمه دلته زه اوس غواړم کټ کمه دې ځای کې اوس دلته مهم چیز ده دلته موږ سره په لیفټ سایډ کې ټولز دي دا ټولز انشاءالله یو وایو دا ټول چې دا سلیکشن ټول ده اوس خپله په سلیکشن ټول کې یم که زه دې ته لاړ شم چې دا ټریک سلیکټ فارورډ ټول ده نو دا بیا بیله کار کوي همداسې دا بیله کار کوي خو دې کې مهم چې دی همدا سلیکشن ده همدغسې بیا ریزر ټول د ریزر ټول کنټرول د دې یوازې سی چې د سی چې ووهې نو دا د دې څه شی ده شارټکټ ده زه ریزر ټول وهم او بیا چې وهم بیرته زه وی ټول وهم وی چې ده وی د دې سلیکشن ټول شارټکټ ده زه غواړم دا دلته راولم نو دا چې دا موږ دې سره چې کړله مرج کړله زه نه غواړم دا داسې وکړم زه د دې خپله اډیو دلته ورسره راولم دا د دې خپله اډیو ده دا د دې ځای اډیو ده او دې لپاره زه د دې ځای نه یو بله اډیو راواخلم د دې اوس دا خپله اډیو شوله دا داسې لاندې راولم بل چې دا تاسو دغلته د کټ ولیده دلته همدغسې دا پین ټول دا پین ټول د دې لپاره پکارېږي چې زه غواړم دلته یو بل ساوند هم واچوم نو بیا زه غواړم په دې دواړو کې تغییر راولم زه دغه ژینه یو ساوند راخلم زه دغه ساوند رالم او دغسې پورې دا مارک اوټ کوم که چېرته په لیفټ سایډ کې دغلته چې کومه بټن ده دا تاسو ووهئ موږ کولی شو چې دا دغسې شی کو غټ کو دا د کوم کیبورډ چې ده په کیبورډ کې یو بټن ده هغه که تاسو ورته وګورئ د دوم کتار کې د لیفټ سایډ اخرنی بټن په دوم کتار کې د لیفټ سایډ اخرنی په هر یو پینل کې چې ته ودرېږي دا وهه نو دا به تا ته څه کېږي دغسې به ورته زوم کېږي او فول کېږي به په لیفټ سایډ کې اخرنی بټن دوم کتار اخرنی چپ طرف ته اخرنی بټن بیا چې دا اوس ګوره ما درته اصل غوښتل د دغې پین ټول همداسې دلته هینډ ټول د هینډ ټول په واسطه موږ کولی شو یو شی کش کوو او همدغسې بیا دلته ټکسټ ټول د په ټکسټ کې انشاءالله کار کوو دغه څیز چې ده د سلیپ ټول د سلیپ ټول هم دغسې کار ده خو دغه ریزر ټول سلیکشن ټول او دغه پین ټول دا ډېر ضرور دی اوس به پین ټول کې کار وکړو زه غواړم اوس پین ټول پین د پی سره راخلو او زه غواړم دا راټیټ کړم تاسې کولی شئ تاسو اوس دا چې دا موږ دلته چې که ورته وایو دلته ته لږ را دا ساوند یې سلو که اوس دلته د دې پاسینی ساوند د دې لپاره چې معلوم چې زه غواړم دا لاندینی ساوند هم لږ چې کړم لږ ډاون کړم يا رب العالمين صل على طه الأمين في كل وقت وحين كسبني شانه اوس دلته چې دا زه بیا وي وهم دغه چې دغه کوم چې دا ډیلیټ وم او دا پوره کوو صل على طه الأمين دا اوس داسې کولی شي بېرته لږ لږ كل وقت وحين املأ قلبي باليقين الله ثبتني على هذا الدين د دې ساوند لږ لږ معلومیږي همداسې زه غواړم بل ساوند موږ مختلف ساوندونه اچولی سو همدغسې زه غواړم بله ویډیو هم په یو وخت کې 2-3 ویډیوګانې هم تاسو کولی شئ واچوئ
د عربي کوم هغه چې دا موږ کولی شو واچو په یو وخت کې او داسې ما مخکې مو ویلې دا دلته راولو او دا داسې نه اوسیسته کوو بېرته دلته زه راځم د دې یوه خاصه برخه راخلم خاورونو بیا هم ښه راغلاست دلته وګورئ تاسو منګه دغه ویډیو دلته بیا هم په کلیک وکړو نو دا دلته راغله زه اوس غواړم د دې یو خاصه ساحه شیر کوم راواخلم دغه ساحه یې دلته مارکین کومه بیا داسې راځم مارک آوټ کومه دا چې دا داسې ډریک کوو او د دې چې کوم آیډیو د آیډیو یم دلته راولمه آیډیو یم داسې دلته داسې راولو او دې سره چیک و مساوي کوو دلته ګورو چې مخکې وروستنی راغلی دلته من کولی شو چیک کوو اوس تاسو ګورئ چې دغسې دا ویډیو هم ښکاري خو د دې لاندې هلته بله ویډیو هم ښکاري اوس زه غواړم د دې زه کولی شم د دې د اوپیسیټي چې ده دا د ځینه کمه کمه او زه یا داسې کومه دا چې د دې د سکیل لږ غټومه او اوپیسیټي لږ نور هم کموم تاسو وګورئ چې دې کې دواړه ویډیوګانې شته دي په یو وخت کې اوس زه غواړم دا بله ویډیو چې ده د دې د اوپیسیټي لږ کمه او د هغې لږ زیاته کمه اوس چې 100 ته ورسېدله نو بله شیشه سوله سوچه ختمه شوله بل منګه داسې هم کولی شو چې دا یو سایټ ته کوو د دې اوپیسیټي 100 کو او دا چې کوم ده دا بل سایټ ته کوو دغسې ډریګینګ خاص وکړو دا لږ سکیل کې وړوکی کوو او دا هم چې کو لږ سکیل کې وړوکی کوو دغه څیزونو باندې به انشاءالله پوه شوي دلته چې دا روټیشن د روټیشن او دې شیانو کې به انشاءالله کار کوو اساسي شیان اول دغه او بیا دغه څیز و چې دلته موږ څنګه دلته پروجیکټ سورس پینل ته یو څیز راوړو هغې نه هم یو مهمه برخه راخیستله بل چې دغه هلته سلیکشن دغه ټولز چې دي دغې کې یو څه مهم ټولز دي دغه نه تاسو کولی شئ چې یوه برخه سوچه بنده کړئ همدغسې کولی شو دا بله برخه غواړو چې زه نه غواړم دا وښیم د خپل وریفیکیشن او د دې شیانو لپاره هم دلته کولی شئ ساوند باندې کړئ دې ځینې موږ کولی شو میوټ وکړو یو د یو غږ سوچ میوټ یې وکړو او نور د هند ټول ده د پین ټول ده همداسې ټایپ ټول چې ده په ټایپ ټول کې موږ کولی شو دلته یو څه ولیکو همدغسې نور څیزونه موږ انشاءالله بیا پښتو محور کې اضافه کوو نو دغسې تاسو کولی شئ چې دا چې څنګه پښتو اضافه کېږي د دې په اړه زه بیا تاسو ته وایم چې څنګه موږ دې کې پښتو اضافه کوو خو دغه چې دا زه بیرته وي ټول ته ځم نو دا چې سو دا سیف شو بیا که زه غواړم په دې کې تغیرات راولم د دې کې تغیرات هم راوستلی شم نو دا چې دا زمونږ یو بیسک اساسي ویډیو وه د چې شي لپاره د دغې ویډیو ایډیټینګ لپاره اوس چې تا دا ویډیو کمپلیټ کړله ویډیو د چې کله کمپلیټ کړو ته به غواړې چې دا چې کې دا ایکسپورټ کې د دې لپاره موږ چې دغه ویډیو ځان سره وساتو او دا فاینل خپله ویډیو مو لاس ته راسي نو دا د ایکسپورټینګ ته اړتیا لري د دې لپاره چې دا ایکسپورټ کړي نو دا به څنګه ایکسپورټ کوي د ایکسپورټ لپاره اوس ویډیو خو اول ویریفای کړه چې دا ویډیو ستا تکمیل د اول سواخل سره صحیح وګوره دغه ځایونو کې ځینې غلطیانې سړي نه کېږي بیا د دې لپاره به ته فایل ته راسې
چې ته غواړې ایکسپورټینګ وکړي چې فایل ته راغللې اخر سر ته به دلته راشي دلته ایکسپورټ لیکلی ایکسپورټ ته چې راغللې دلته همدغه میډیا یې لیکلي میډیا به ووهي کنټرول ام باندې موږ کولی شو همدې ته راسو میډیا دې چې ووهله نو دې ځای نه اوس موږ کولی شو ایکسپورټینګ وکړو هر کله چې تاسو میډیا ووهله بیا دلته راځو دغلته چې تاسو په رایټ سایډ کې ګورئ دلته چې دا دې ځای نه موږ کولی شو د ویډیو فارمټ انتخاب کړو دلته چې دا های بیټ ریټ لو بیټ ریټ موږ کولی شو انتخاب کړو د هغې لپاره موږ دا اخلو او بیا دغلته چې دغلته همداسې های بیټ ریټ دغه ډېر زیات ضرور ده چې دلته تاسو باید کوم بیټ ریټ واخلئ موږ های بیټ ریټ اخلو دلته های بیټ ریټ تاسو انتخابوئ د های بیټ ریټ څخه وروسته دلته یو کویو ده بل ایکسپورټ ده دغه دواړه چې دي مختلف اړخونه موضوعات دي کویو چې دا کله چې تاسو انکوډر ولرئ نو بیا تاسو غواړئ یو ویډیو د روانه یو څو دانې ویډیوګانې تاسو په یو وخت کې غواړئ ایکسپورټ کړئ ځکه دا ایکسپورټ لږ زیات وخت نیسي نو هغې وخت کې ته کولی شئ کویو وهې څو ویډیوګانې د یو وخت کې ستا ایکسپورټینګ ته ځي خو کله چې تا سره انکوډر نه وي نو ته به بیا ایکسپورټ خپله وهې ایکسپورټ چې دی چې ووهه همدغسې ساده په ایکسپورټ کلیک کړه نو دا به څه کېږي ایکسپورټ کېږي به چې ویډیو د ساده وي نو کم وخت به نیسي او که غټه وي زیات وخت به نیسي نو دا چې دا ایکسپورټینګ شروع شو زه راځم زه دا ویډیو کې ځینې برخې ایسته کوم که زه دا دلته ودرېږم او داسې وکړم نو دا به چې شي شفټ سره چې ونیسو موږ ټول ډیلیټوي بیرته وي وهم اوس چې دا اوس زه بیا کنټرول ام وهم زه غواړم دا ویډیو ما لږ وړه کړله زه غواړم دا ایکسپورټ کړم ایکسپورټ مې ووهه نو دا ورونو ایکسپورټ کېږي کوم ځای چې موږ ورته ښودلی او هماغه ځای کې به دا څه کېږي سټور کېږي او هیله مند یو چې دا تاسو زده کړی دغه د نن ورځې ویډیو او نور کوم څیز نشته دا موږ هغه مهم بیسیک اړخونه وویلې دا چې دې کې څنګه موږ افیکټ اضافه کوو یعنې ته غواړې مختلفو اړخونو کې د دې کلرز چینج کړي همدغسې اړخونه وایو زده کړي دې وکړي تاسو دا ویډیو به دلته وګورو د دې لپاره مونږ دا ځای ټاکلی و مای پرو په نوم ورته نیم ورکړی و نو دغه چې دغه ویډیو شوله